سلام ګران لیدونکو، د نن ورځې څو تازه او مهمه خبرونو ته ښه راغلاست. افغان ځواکونو له پاکستانه قاچاق کېدونکي وسلې نیولې. کورنۍ چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د څه باندې 4 میله بېلابېلو وسلو د قاچاق مخه نیولې ده. سرچینې زیاتوي چې په ترلاسه شوو وسلو کې 40 میله توپنچې، 4 میله M4 ټوپک، 4 میله کلاشینکوفونه، 1 میل کرینکوف او 1 میل M4 ډوله توپنچه شامل دي. د یاد وزارت په وینا دا وسلې له ګاونډي هیواد یعنې پاکستان څخه د قاچاق په ډول هیواد ته راوړل کېدي چې د پولیسو لخوا نیول شوي دي. وزارت ویلي د وسلو قاچاقبر په تېښته بریالی شوی، خو د نیولو په موخه د پولیسو هڅې روانې دي. اشرف غني وایي اوسني بحران څخه د وتلو لپاره همکارۍ ته چمتو یم. ولسمشر غني په یو پیغام کې ویلي زه د ځان لپاره هیڅ نه غواړم او نه په هڅه کې یم، خو که اړتیا او د خلکو غوښتنه وي چمتو یم چې له بحران نه د وتلو او د جوړونکو لارو په ښودلو او وړاندې کولو چې اساسي ټکی پر مرګ د ژوندانه، پر فقر، د شتمنۍ، پر تربګنۍ، د ملي ورورولۍ رجحان وي خپله ونډه پوره کړم. نوموړي وړاندې زیاته کړې د حل اساسي لاره دا ده چې مخ ته ولاړ شو او په ګډه ولاړ شو، خو د تاریخ درسونه هم را لاند کړو او د خپلې غوړېدلې راتلونکې په ښه راواړو. له خپلو پردیو تجربو نه عبرت واخلو، بشپړ مشروعیت تامین کړو، ژوند ته لومړیتوب ورکړو، له نړۍ سره د سیالېدو لپاره روزلي او تحصیل کړي هوښیار ځوانان او پیغلې ولرو. داسې طرحې جوړې کړو چې له اوسنیو شرایطو او اوضاع سره سمون ولري. هغه د ولس موافقه او لازمه اجماع ده. ولسمشر غني لیکلي افغانستان دا مهال له یو حساس تاریخي پړاو څخه تېرېدونکی دی. د یو مهم انتخاب 2 لارې ته رسېدلی دی چې د لویو خطرونو ترڅنګ پکې د لویو فرصتونو څرک هم لګېدلی شي. ولسمشر غني ویلي راتلونکي 2 کلونه د هیواد د سرنوشت لپاره خورا مهم دي. تلپاتې سوله، د ملي حاکمیت او راتلونکي مشروعیت اساس، د ثبات، ملي امنیت، اقتصادي ودې، ولسي سوکالۍ او نړیوال اسلامي او سیمه ییزې مننې او همغږۍ شرط دی. له بده مرغه 40 کاله وشول چې موږ له دغو حقونو او مزایاو بې برخې پاتې شوي یا ساتل شوي یو. هند د افغانستان په قانون او برېښنا بندونو کې د پانګونې ارزونه کوي. د هند له لوري د افغانستان د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د سفر له پیل سره هممهاله هندو ورځپاڼې ته د دغه هیواد ډیپلوماټیکو سرچینو ویلي چې نوې ډیلي د افغانستان په قانون او د اوبو برېښنا بندونو پروژو کې د پانګونې احتمالي ارزونه کوي. سرچینو هندو ورځپاڼې ته ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ له ګډوډېدو وروسته ډیری افغان سوداګر خپل سوداګریز توکي د پاکستان پر ځای د چابهار بندر له لارې وارد کړي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي خپل 15 ورځنی سفر د چهارشنبې په ورځ هند ته پیل کړی دی. افغان حکومت هیله مند دی چې د هند سره د نوي سوداګریزو اړیکو په پیلېدو سره د افغانستان تړاو د پاکستان له بندرونو سره راکم کړي. دا په تېره نږدې یوه میاشت کې د افغانستان 2م وزیر دی چې دغه هېواد ته سفر کوي چې له هند سره د افغان حکومت د اړیکو پراخېدو نښه بلل کېږي. خوشحال ساده د پخواني والي حلیم فدایي څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي که دغو والیانو خپلې دندې په ایماندارۍ ترسره کړې وای، ځوانان او ولس به د حکومت په ضد نه درېدل او جګړه به نه وه. ښاغلي سادات فدایي ته ویل د جمهوریت پیل نه تر سقوط پورې چې زما یادېږي حلیم فدایي والي و، کله به میدان وردګ کې، کله خوست، پکتیا او لوګر کې تعینېدو. دغه پخواني جنرال حلیم فدایي ته ویلي چې امریکایي او افغان تیارو به د بمبارد نه مخکې ولایت مقام څخه ورسپ په وسیله اجازه اخیسته. پورته ولایاتو کې چې د هر چا کور بمبار شوی حلیم فدایي دې ورته ځواب ورکړي. شیخ ندیم وایي عصري علوم د دنیوي ژوند یوه انساني اړتیا ده. د لوړو زده کړو وزیر شیخ ندیم محمد ندیم وایي عصري علوم د دنیوي ژوند یوه لویه انساني اړتیا ده او تر څو چې دغه علوم ژوندي وي نو د هیواد پرمختګ شونی دی. هغه زیاتوي په عصري علومو هیوادونه له برېښنا، د اوبو بندونو او غوره روغتیایي سیسټم څخه برخمن کیږي. ملي راډیو ټلویزیون په همدې تړاو د نوموړي یو غږیز کلیپ خپور کړی چې پکې زده کړیالانو ته د عصري علومو پر ارزښت خبرې کوي. هغه وایي موږ او تاسو اقتصاد، کور، سوداګرۍ، روغتیا او د ژوند نورو ضرورتونو ته محتاج یو. دغه ټول عصري علومو پورې تړاو لري. هغه ټینګار کوي چې عصري علوم یو انساني اړتیا ده او د همدې لپاره ښوونځي او پوهنتونونه د دغو علومو لپاره جوړ شوي دي. دغه وزیر همداراز زده کړیالانو ته زیاتوي چې باید له زده کړو تر فراغت وروسته په قرآن کریم وپوهیږي او بادینه زده کړیالان د دوی تر ټولو لویه هیله ده.
ایران وايي د چابهار له لارې د افغانستان میوې نړۍ ته رسو. په کابل کې د ایران سفیر علي رضا بیگ دلی ویلي هیواد ژمن دی چې د چابهار بندر له لارې د افغانستان وچې میوې نړیوالو بازارونو ته ورسوي. تازه د چابهار بندر له لارې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنې او ایراني شرکت ترمنځ د 90 میلیونه ډالرو په ارزښت یو تړون هم لاسلیک شو. په کابل کې د ایران سفیر علي رضا بیگ دلی د چهارشنبې په ورځ ویلي د ایران چابهار بندر د افغانستان د صادراتو لپاره اسانه لار ده. ملي ټلویزیون د نوموړي له قوله ویلي ایران ژمن دی چې د چابهار بندر له لارې د افغانستان وچې میوې تر نړیوالو مارکیټونو ورسوي. بیگ دلی د ایراني او افغان شرکتونو ترمنځ د 90 میلیونه ډالرو په ارزښت تازه تړون هم یو مهم اقدام یاد کړی. په همدې ورځ د ایران د چابهار بندر له لارې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو اړوند د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنې او یو ایراني شرکت ترمنځ د 90 میلیونه ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک شو. حامد کرزي د نومبر 20 د ماشومانو نړیوالې ورځې په مناسبت یوې اعلامیې کې ټینګار کړی چې د هیواد د ماشومانو وضعیت ته باید جدي پاملرنه وشي. هغه ویلي چې په ټول هیواد کې باید د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنځیو دروازې بیرته پرانیستل شي. پنجشنبه کرزي ویلي ماشومان د ټولنې د راتلونکي جوړونکي دي او له ټولو ډېر پاملرنې او روزنې ته اړتیا لري. هغه زیاته کړې ماشومان هغه مهال روښانه راتلونکی لرلی شي او د هیواد په ابادۍ او پرمختګ کې ونډه اخیستلی شي چې د ننني عصر له مخې د زده کړو حق د پوهې ترلاسه کولو زمینه او اړین مهارتونه ورسره وي. پخواني ولسمشر ټینګار کړی چې زده کړه د هر ماشوم بنسټیز حق دی او د ټولنې لپاره یوه ژوندۍ اړتیا ګڼل کیږي. د هغه په باور د افغانستان پرمختګ او سوکالي هغه وخت شونې ده چې د نن ورځې ماشومان د سبا لپاره د مسلکي او روزل شوو بشري ځواکونو په توګه وروزل شي. د کرزي د اعلامیې په یوه برخه کې راغلي له همدې امله اړینه ده چې د هیواد د ټولو اولادونو نجونو او هلکانو پر وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې هر څه ژر خلاصې شي څو په عامه توګه د زده کړو د برابرېدو له لارې د هیواد د پرمختګ او غوړېدنې لاره هواره شي. پر غزې د اسرائیلو په تازه بریدونو کې 22 کسان وژل شوي. د غزې د ملکي دفاع ادارې ویلي چې د چهارشنبې په ورځ د اسرائیلو په بریدونو کې 22 کسان وژل شوي دي. د یادې ادارې په وینا له دې ډلې 12 کسان د فلسطین په شمال د غزې په ښار کې او لس نور بیا په خان یونس سیمه کې وژل شوي دي. ورته مهال د اسرائیلو پوځ بیا ویلي چې دوی په دغه بریدونو کې د حماس ډلې مرکزونه په نښه کړي دي. له بل پلوه تېره ورځ د غزې د حکومت د رسنیو دفتر خبر ورکړی چې تر اوربند وروسته اسرائیل پر غزې لږ تر لږه 393 بریدونه کړي دي. په دغه بریدونو کې ټول ټال 209 کسان وژل شوي او 652 نور بیا ټپیان دي.